که په دې یخنۍ کې د کوره نشي راوتې وور انجوای کول غواړې دا ویډیو خاص ستا دپاره ده چې ستا خو یخني کېږي په سهار وختي د کوره راوتې نشي او بیا به دې وورو کې ګرځېده نو دا خو بیا ستا د وس کار نه دی. نو زه به دله پوره کوشش کوم نن چې تاسو ته دا ولاګ داسې راغونډ کړم چې وورې هم انجوای کړئ زموږ سفر هم انجوای کړئ ولاګ هم انجوای کړئ. نو راځئ چې شروع یې وکړو. د جمعې په شپه بایک مې د ټیونینګ نه راویستو نو ټول نه فلم ورته تیل واچول. د هغې نه وروسته کسان ګڼ شوي نو مې راځئ چې دوی له د توام څخه مو کم نو ما ولې د چې سیټ اپ کړی نور مې هر چا له خپله ډیوټي ورکړي. کور ته راغلم دواړه بیګونه مې تیار کړم سهار به کوشش کوو چې وختي وځو. شپه الله په خیر تېره کړه 4:30 بجې راپاڅېدم ځان مان مې سیټ کوو نو څه کم 6 بجو له خبره لاړه. او په ننني سفر کې یوازې نه مولي چې عباس خان راسره هم دی. کلي نه مې عباس خان د ځان سره چوت کړو. د سفر کول نه بعد چې کم دی د جمعې مونځ مې عباس ته مې د جمعې مونځ کوو نو دلته ودرېدو د مونځ دپاره. الحمدلله مونځ هم دلته کې ادا کړو. سفر نه بعد قمبر ته ورسېدو خو چې کم ملګري ول هغه رانتلي ول د کانجو پول طرف ته جو بس مې مونږ هم درلو دغلته ودرېږې. دلته چې زمونږ کم سکواډ نو هغه سلګ ډېر برابر شو. څه ملګري میسنګ دي نو هغه چې کم نه مخې ته دي هغوی به هم د ځان سره یو ځای کوو. بابي مټه ته راورسېدل دلته زمونږ 2 ملګري یو ملګری چې کم نن په ګروپ کې زمونږ سره دا خبر هم دی چې مونږ 3 ملګري اباسان یو په دې ټریپ کې. ملګرو سره میلاو شو نو مې راځي د ټولو مخکې ورته ناشته وکړو. نو چای پراټې هر څه مې ورته ووایي او دا یې ریډي کړه. د مټې نه چې کم 2 ملګري په هغې کې وبېدلي نو وبېدلي چې کم نه زنګ نه مخکې ناشته کړې وه. ښه کافي سفر کول نه بعد هغه مخامخ غرونه چې تاسو ته ښکاري دا دي د ګبینجبې غرونه. بیا د ډېر سفر کول نه بعد چې کم دی دا زمونږ اخرنی حد و. غلطي خو مو کړې وه دلته بایکونو درول خو خیر بهرحال دا زمونږ د بایکونو درولو هغه ځای و. مونږ ته پارکینګ ته چې کم د عزیز زوړ پارکینګ دی هغې ته کې مونږ ته بلا شی لاره فاتې وه خو ملګرو یې بایکونه نه بوځو بر د عزیز سلیپري دی خو بس د هغوی به خوله یقین وکړو یو غټ غلطي م کړې وه خو په دې کې به م خیر و. د موټرسایکلو درولو مسټیک زه ځکه وایم چې دا لاره بیا وروسته بالکلي کلیر شوه په واپسۍ کې او لږ ساعت بعد چې به دې نور ولګېدو بالکلي د دې نه دا کم سلیپري دا کم دا وور چې به دې روډ پرته وه دا ختمه شوه. خیر اوس پېښه واپس کېدې شو نه د بایکونو بسې نو د خپلو مو کار واخیستو ځانونو بره ورکشول. نارملي چې به کمځای کې موټرسایکل ودرې مونږ د هغې نه اوس هم ښه کافي لري نو عباس خان ته مې تاله مونږ بیګونه درکړو تا به مونږ چې کم دی نو دی ټوټو ته وخېجو تو په دې وخېجو مونږ به چې کم دی ښه په سور پیاده درپسې درو. نو ما و اعزاز چې کم دی پیاده روان شو. اوهو بھائی چې دلته راورسېدو نو بس زمونږ احساسات بدل شولو. دا پیادل مزل ډېر خونو کو که څه هم په دې کې ستړیا وي خو د دې مزه یو بد به وي. د دلته نه زمونږ د وورو مزل شروع شو. په لاره باندې دا ښکلي نظارې کتل نو دا خو صرف په خوبونو کې لیدی شي په یخه نه. بل زموږ خوش نصیبي دا وختي را رسېدلي نو صرف په دې باندې هغه کسان نه لاړه چې کم مخکې ملګري او هغه ټټوانو باندې لاړه نو په هغې کې لاره جوړه شوه. نو مونږ پیلني کسان وو چې مونږ راغلو. دلته مې ورته دا وور دي شو غواړو نو یو ملګري وکړي کمنټ کړی وی ډېر وږی شوی نو نه به یې وږی شوی نو ما د هر څیز نه مزه او خوند اخیستل غواړي. دا چې کم دی میګا نوم دی په ټیک ټاک باندې په یورپ یعنی تاسو هغه سرچ کړئ د هغه به تاسو ټول ویډیوز وګورئ. په داسې ویډیوز باندې خلکو په میلیونونو ویوز او لایک واخیسته. نو بس فاینلی به موږ چې ورسېدو ګبینجبه ټاپ ته. ګبینجبه د سوات یو هغه ټوریزم پلیس دی کوم چې په یخنۍ کې یوازې نه په ګرمۍ کې هم د دې یو خپل نوم یو خپل شان وي کوم چې په میډوز باندې مشهوره ده خو په یخنۍ کې دا ووري دا بیا لاجواب دي. راتلو سره سمدستي شروع مې وکړه چې الکان له د خېټې غم وکړم. نو ټماټر مې چې کم دی میده کړل او شروع مې وکړه په پخلي باندې او چکن چې کم دی یو اعزاز خان یو عبید خان چې کم دی سرکړې مې په هغوی باندې ریډي راوړې. مونږ پکې لږ ویډیوز واخیست عباس خان لږ ډیوټي وکړه ټماټر چې کم دی نو وټکولې شولو. د ټماټرو کېدو نه بعد چې کم چکن نو هغه مو ورته ورواچو دا هم پکې په دې کې دوباره پوخ کړو. زه تاسو ته ووایم هم نو زما ملګري چې کم په شوق سره دا روټۍ وخوړه نو ډېر صفتونه یې وکړه او ډېر زیات خوشحاله او تاسو ته به د کلر نه هم اندازه کېږي. نو دا د ما سره د وایس اوور اولنی پارت زه به کوشش کوم چې دې نه ته هم یو ښکلی پارت بل جوړ کړم کم کې چې زمونږ واپسي وغیره هر څه راځي یا نور چې څه اکټیویټي شوي هغه راځي نو ملتیا مې وکړئ خپل سپورټ لازم شو کړئ.